رسول الله فرمایي چې کله سړی د جمعې پر ورځ باندې غسل وکړي خوشبويي او بیا د قشن جمعات لره شي او د شا په دې وګو باندې خپې ونړي دې سړي له دومره اجر رب العالمین ورکړي چې باندې یو فعل باندې الله د الله سره ګناهونه ورته معاف کړي. یو بل حدیث ډېر عجیب حدیث صحیح حدیث محمد رسول الله فرمایي وی چې کله یو سړی د جمعې منزل ځي الله رب العزت بدله په یو قدم باندې د یو کال قبول شو رجوع ثواب ورکړي او د یو کال قبول شوی قیام الليل. الحمدلله زمونږ الله د شان د ایسل لري نه ده. اوس په کار ده چې په څومره جمعتونو کې لري جمعات سړی اغیله لاړ شي غریب شي پیدل لاړ شي کته اوس د بعض جمعتونو په دې گاډو کې هم صحیح نو به د رینګ روډ خوا کې یا به تور مثال دی بل ځکه ان تلک پیدل خطه کېږي تر څو پر جمعات ته چې سره قدمونه الله به دې کې حساب سبه د جمعات پر راځي د گاډي نه بخته کېږي مناسب تعالی دا چې اندازې پر اول خو پیدل لاړ شي کې پیدل هم نه نو حکم چې سرک دې دي چې نه تبدی جمعات پر بیت پیدل لاړ شي.